السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو او ملګرو. دا د یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم او غواړم چې تاسو ته نوي کلمات یو ځل بیا وړاندې کړم او تاسو وکولی شئ چې همدلته انګلیسي لغات د پښتو معنا او تلفظ سره په ډېره اسانۍ سره زده کړئ. نو زموږ چینل تر اوسه نوی دی او د تاسو څخه هیله کوم چې تاسو زما په یوټیوب چینل کې درسره ګډون وکړئ او په بیل باندې تاسو کلیک وکړئ تر څو کله چې موږ کومه ویډیو اپلوډ کوو تر تاسو در رسیږي. نو راځو درس اخلو. یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله موږ هره ورځ کومه خپرونه پورته کوو، یعنې کومه اپیسوډ د انګلیسي چې موږ په ورځ کې پورته کوو، تاسو باید هغه مخکې له دې چې تاسو موږ نوي لغات ووایو تاسو باید روسي لغات د ځان سره په نوټبوک کې لیکلي وي او تاسو پرې تمرین کړی وي، ځکه چې بیا کله چې موږ نوي خپرونې ته راځو، نوي لغات اپلوډ کوو، بیا به تاسو په ډېره اسانۍ سره وکولی شئ چې نوي کلمات زده کړئ. که چیرې تاسو وروسته کلمات نه وي زده نو تاسو راتلونکي کې بیا مخته تاسو ته ستونزه جوړوي او تاسو نشئ کولی چې بیا په ډېره اسانۍ سره یې زده کړئ. نو راځو سټارټ اخلو. ریپرزینټ وړاندې کول یا ښوول، استازیتوب کول. ریپرزینټ معنا استازیتوب کول یا ښودل. REPRESENT ریپرزینټ معنا ښوول، ښودل، نمایندګي کول، استازیتوب کول. ورډ نمبر 2 شیک. شیک لاس ښورول یعنې خوځول، ښورول. SHAKE شیک معنا ښورول یا خوځول. ورډ نمبر 3 سپریډ خپرول، نشرول، یعنې خپرول، نشرول دواړه ته ویلی شئ. SPREAD سپریډ خپرول، نشرول. ورډ نمبر 4 سټرول. STROL means په ورو ورو قدم وهل یا چکر وهل. صحیح؟ سټرول. ورډ نمبر 5 ویلیج معنا کلی. صحیح ده؟ VILLAGE ویلیج کلی. ورډ نمبر 6 کارنر means کونج. صحیح ده؟ CORNER کارنر معنا کونج. ورډ نمبر 7 کورټ means محکمه. COURT کورټ معنا محکمه. ورډ نمبر 8 لایر معنا وکیل. LAWYER لایر معنا وکیل. ورډ نمبر 9 usually معمولا. USUALLY usually. Word number 10 butter BUTTER. butter means کوچ کو انشاءالله پیژنئ کنه کوچ. Word number 11 toast TOAST. toast means خرسنه ډوډۍ، کلکه ډوډۍ. نو دغه وه د نن ورځې انګلیسي خپرونه. تاسې زموږ په یوټیوب چینل کې ګډون وکړئ او خپله انګلیسي ته وده ورکړئ چې هر چېرته یاستئ ښاد آباد اوسئ او ښه وخت درته غواړم. تر راتلونکي خپرونو پورې بیا هم په تمه شئ.